پر منظور پښتون د پاکستاني واکمنۍ تازه بندیز او پر پوځیانو د پاکستاني طالبانو برید. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د بلوچستان واکمنۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون دغه ایالت ته له ورتګه منع کړی دی. د بلوچستان چارواکي وایي د ایالت ټولو ولسوالیو ته د منظور پښتون پر ورتګ بندیز لګېدلی دی. د بلوچستان چارواکو ډیره کړې ده چې منظور پښتون یې د 90 ورځو لپاره ایالت ته له ورتګه منع کړی دی. خو د بلوچستان واکمنۍ د دغه بندیز لامل نه دی په ډاګه کړی. تر دې وړاندې منظور پښتون د جولای پر 12مه د ګیلمن وزیر په جنازه کې ګډونوالو ته د وینا پر مهال ویلي وو چې دوی به د اکتوبر پر 11مه له پښتنو ولسونو سره په ګډه داسې پریکړه کوي چې ورسره به د احمد شاه بابا تاریخ یو ځل بیا راژوندی کړي چې پاکستانی ریاست د همدې جرګې له امله علي وزیر ونیو او اوس پر منظور پښتون بندیز ولګاوه. بلخوا پاکستانی طالبان وایي تیره شپه ناوخته یې د سویلي پنجاب د لکی مروت په سرحدي سیمه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کړی چې له امله یې په رامنځته شوې نښته کې ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. دارنګه پاکستاني طالبانو ویلي دي چې په دغه نښته کې د دوی یو ملګری هم وژل شوی دی. خو تر اوسه د پاکستان د پوځ له اړخه په دې تړاو څه نه دي ویل شوي. لکی مروت د خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو ترمنځ پراته سرحدي سیمه ده چې په دې وروستیو کې له دغې سیمې څخه د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې خبرونه ترلاسه کیږي. تیره ورځ هم په لکی مروت کې د جاوید اقبال په نوم د پولیسو یو افسر وشتل شوی و چې د هغه پله هم پاکستاني طالبانو منلې ده. همدغه پرون د پنجاب په رحیم یار خان سیمه کې د پولیسو پر 2 غاړو د توغندیز برید په پایله کې 12 پولیس او افسران وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي وو. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دغو بریدګرو مشر مو وژلی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو منل.